مهمو خبرونو سرټکی. له ازبکستان امریکا ته د افغان چورلکو انتقال ته د ملي دفاع وزارت غبرګون. د یونیسف له لوري د خوارځواکو ماشومانو درملنه. په کابل ښار کې د نفتي توکو د بیو راټیټېدل. او د ایران له لوري د غزې په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې رابللو غوښتنه. اوس هم بشپړ خبرونه. زه عمر افغان یم. د افغانستان دفاع وزارت ازبکستان هیواد څخه امریکا ته د افغان چورلکو د انتقال په اړه ویلي. په دې اړه سرپرست حکومت اندېښمن دی. دفاع وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي دا چورلکې د افغانستان ملکیت دی او باید بیرته افغان حکومت ته وسپارل شي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې ازبکستان ته د تیر حکومت چارواکو د وتلو پر مهال انتقال شوي چورلکې د هر دلیل له مخې امریکا ته انتقالیږي د منلو وړ نه دي او افغانان حق لري چې د خپل حق غوښتنه او پوښتنه وکړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازی تاج الدین ویلا وایي 13 جنوري میاشت کې د آسیا پراختیایي بانک په مرسته په خوارځواکۍ د اخته له 15 کلونو کم عمرو 213 ماشومانو درملنه کړې ده. هغه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هلمند ته په سفر کې د کډوالو له یوه پنډغالي لیدنه کړې ده. په ننګرهار ولایت کې د 15 روغتیایي مرکزونو پاتې کارونه بیا پیل شول. د پرانیستې مراسمو کې د ننګرهار مرستیال والي عزیز الله مصطفی وویل چې دغه مرکزونه به د سیمې خلکو ته غوره روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف وایي چې دا پروژې لا پخوا نیمګړې پاتې وې او اوس یې د بشپړولو چارې پیل شوې. د دایکنډي ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د اشترلي ولسوالۍ په جنګان کلي کې د خلکو په مالي ملاتړ یوه ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړه شوې ده. د دغه ریاست د نشراتو مسؤل ابراهیم عسکري ویلي چې د یادې ودانۍ رغدیزې چارې بشپړې شوې او په یو وخت کې به د 500 زده کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري. نوموړي زیاته کړې دغه ودانۍ 11 درسي خونې، یو اداري دفتر او د لیلیې خونه لري او تمه ده چې په 1404 لمریز کال کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د میدان وردګ لوګر د سړک جوړولو تړون لاسلیک شو. د ټولګټو چارو وزارت سرپرست محمد عیسی ثانی د 213 میلیونه افغانیو په ارزښت د میدان وردګ لوګر د 11 کیلومتره سړک د رغولو تړون له 2 کورنیو شرکتونو سره لاسلیک کړو. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي دغه سړک چارې به په 14 میاشتو کې بشپړې شي. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د غزني له سرپرست والي عبدالصمد جاوید سره په کتنه کې ویلي چې راتلونکی کال به د دغه ولایت په زنخان او واغظ ولسوالیو کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د چیکډمونو جوړولو چارې پیل شي. منصور زیاته کړې د دې ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې د یو سنادي دیوال جوړول هم د اوبو او انرژۍ وزارت د راتلونکي کال پروګرامونو کې شامل دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان رسنیو ته ویلي افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې په چټکۍ روانې دي. همایون افغان زیاته کړې ښکېل هیوادونه هڅه کوي چې دغه پروژې چارې ژر تر ژره بشپړې شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د 2 ازبکستاني سوداګرو د دې وزارت له سرپرست وزیر عطاالله عمري سره په کتنه کې افغانستان کې د عصري اوبو لګولو او کیمیاوي سرې په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. ورته مهال د کرنې سرپرست وزیر د هغوی د دې اقدام هرکلی کړی او د هر ډول همکارۍ ډاډ یې ورکړی دی. کابل ښار کې د تیرو 2 ورځو په پرتله د نفتي توکو بیې شاوخوا 10% راکمې شوي دي. اوس مهال په کابل ښار کې یو لیټر پټرول له 15 څخه تر 60 افغانیو، د یو لیټر ډیزلو تیلو بیه له 60 تر 60 او د 1 کیلو بلند غازو بیه له 58 څخه تر 500 افغانیو راټیټه شوې ده. د کابل اوسیدونکي په بازارونو کې د بیو له راټیټېدو خوښ دي او له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د خوراکي توکو د بیو کنټرول ته د لا زیاته پاملرنه وشي. د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 25 ولایتونو کې د واورې باران او تیزو بادونو اټکل کړی دی. یا د ادارې دغه ولایتونه هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل او روزګان
دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، سریپول، بامیان، میدان وردک، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر یاد کړي دي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي متره او د واورې کچه بیا د 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علیرضا بیګدلي ویلي ایران د ګاونډیتوب د تګلارې له مخې هڅه کوي له افغانستان سره خپل اړیکې په بیلابیلو برخو کې پراخې کړي. د ایران د سفارت سرپرست دغه راز وایي له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراختیا د دوی له لومړیتوبونو ده او د شمیرو له مخې په تیرو 9 میاشتو کې له افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي له خپل ترکي سیال هاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د فلسطیني خلکو جبري کوچېدلو په اړه د ټرمپ طرحې ته په اشارې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده. عراقچي له غزې ترانګې په اجباري ډول د فلسطینیانو ایستل فلسطین کې د نسل وژنې دوام بللی دی او د دې توطیې پر وړاندې د اسلامي هیوادونو له لوري د واحد دریځ په خپلولو ټینګار کړی دی. هاکان فیدان هم د ټلیفوني اړیکې کې د فلسطیني خلکو له حقونو د اسلامي نړۍ د دایمي ملاتړ ټینګار کړی دی او د غزې په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د بیړنۍ غونډې رابللو په اړه د ایران له وړاندیز ملاتړ کړی دی. سعودي عربستان د اسرایلو د لومړي وزیر هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې ویلي وو فلسطین دې په سعودي عربستان کې جوړ شي. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په یوه مرکه کې ویلي وو چې سعودي عربستان ډیره شاړه ځمکه لري او هلته د هیواد په توګه فلسطین جوړ کړي. د سعودي بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي د اشغالګرو دا افراطي ذهنیت چې نه پوهیږي فلسطین د ورونو فلسطینیان لپاره څه دی او د خاورې سره د دوی وجداني، تاریخي او قانوني تړاو څه دی. لبنان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ تر څه باندې 3 اونیو خبرو وروسته تېره ورځ شنبه نوی حکومت اعلان شو. د دې نوي حکومت لومړی وزیر نواف سلام ویلي 24 کسیزه کابینه به د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له امله د رامنځته شویو ویجاړیو پر بیا رغونې، مالي اصلاحاتو او له اسرائیلو سره په پوله کې د ثبات په موخه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر پلي کولو تمرکز وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نیویارک پوسټ سره په خبرو کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. ټرمپ څرګنده کړې چې پوتین د جګړې په قربانیانو ژور اندېښمن دی او غواړي چې خلک د جګړې له امله مړه نشي. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې څو ځله له پوتین سره خبرې کړې ویلي چې نه غواړي په دې اړه معلومات شریک کړي. تر اوسه پورې کرملین د ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. مکسیکو کې د یو بس او ټیلر ډوله موټر د ټکر له امله د موټر چلوونکو په ګډون 40 تنه مړه شوي دي. رویټرز راپور ورکړی چې دغه پیښه تېره ورځ شنبه سهار د مکسیکو په سوبیل کې رامنځته شوې ده. او وروستی خبر مو د سپورټ له ډګره ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان وایي په 20 اوریزو سیالیو کې 1000 وکټې ترلاسه کول موخه ده او په خبره یې دغې موخې ته د رسیدو لپاره جوړ شوی دی. راشد خان د سویلي افریقا په غوره لیګ کې د لوبډلمشر په توګه د ایم آی کیپ ټاون لپاره تر پایلوبې ګټلو وړاندې له آی اس پی ان کرکټ انفو سره مرکه کې په 20 اوریزو سیالیو کې د تر ټولو ډیرو وکټو ترلاسه کولو خپل وروستی ریکارډ ستره لاسته راوړنه بللې او زیاته کړې ده چې هیڅکله یې دا فکر نه کوو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې به د سوداګریزو او نړیوالو سیالیو برخه وي. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې د راشد خان په لوبډلمشرۍ تېره شپه د سویلي افریقا د سوداګریز لیګ په پایلوبه کې سنرایزر ایسټرن کپ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دغه لیګ اتلولي وګټله. دا د هیواد سیمې نړۍ مهم او روسي خبرونه. تر بیا ښه وخت.